ګوره اول خو د باجوړ د اپریشن چې دی که نه دا شروع کېدل نو پکار زمونږ دونه سټرنث والا پارټیان نشته دی ځان ته کمپاله وي دغه وایي که نه د دې په نیم سټرنث که د ایم پی پی متحده پښتونستان پارټۍ سره وی نو یقین وساته چې نن د باجوړ د اپریشن باندې شروع کېدو ځکه مونږ وایو چې یاره دا ایم پی پی چې دی نو دا د پښتون قوم اخیری امید دی یا خو د دونه سټرنث باوجود چې کم پنجابي اسټیبلیشمنټ چې دی خپله مرضي کوي نو یا خو دوی ته سیاست نه ورځي او یا چې دی نو دا زرخرید دي ګورئ اپریشنونه سوات کې هم شوي دي وزیرستان کې هم شوي دي نور ځایونو کې هم شوي دي خو د اپریشن نه پس ته چې څه شوي دي هغه خو ټولو پارټیانو ته او ټول ځان ته چې نماینده وي د پښتنو یا د خاورې هغوی ته پته ده مسله دلته دا ده چې سوات کې اپریشن وشو کم ایریز کې چې اپریشن ختم شوی دی مطلب سوات میګوره وغیرہ د خو علاقې پکار دا نه چې آلته کې فوج واپس چې دی کینټ ته تللی وی واپس بارډر ته تللی ورې که د یو مجرم خلاف خلک یو ځای ته ورځي پولیس یو ځای ته ورځي یو کور ته ورننوځي هغه رانیسي دغه کېږي یو علاقې ته ورننوځي هغه نیسي نو داسې نه چې هغه علاقه کې ډېره واچوي د ولس په خاوره د ولس په کور د ولس په دغه باندې چې دی نو قبضه وکړي داسې خو نه ده که نه موږ ته د اپریشن دا ټولو ته پته ده چې د دې صفا ښکاره دغه دی چې یاره ته دا خلک را پیدا کړي که د اسلام نوم استعمالېږي او که د هر چا نوم استعمالېږي خو دا خلک دی استعمال کړي دی راغټ کړي دی دغه کړي او بیا هغه یې وباسي په خپله کښېني ما ته خو همداسې صفا ښکاري که داسې نه وی که نه نو تا د دوی خلاف ډېر اسانه خبره ده تا د دوی خلاف اپریشن وکړو اوزه د ولس خاوره ولس ته پرېږده اوزه کینټ ته لاړ شه بارډر ته لاړ شه زمونږ د پښتنو نماینده جماعت واحد ایم پی پی ده ګورئ ښه اوس پښتنو ته پکار دي چې د خپل اخیری امید ایم پی پی سره کلک ودرېږي ځکه ما خو ته وی که نه چې په دواړو صورتونو کې که دی له سیاست نه ورځي عموم په دې نور وخت نه دي اویا کاله ډېر شوی او که سیاست ورځي زرخرید دي نو عموم په دې باندې مزید وخت نه دي خرابول پکار په دواړو صورتونو کې د دې خاورې ولس ته پکار دي په خاصه توګه پښتون ولس ته پکار دي چې د خلکو سره نور ونه درېږي نو بیا وایم چې د پښتون قام اخیری امید چې دی نو دا ایم پی پی ده او پښتنو ته پکار دي چې د متحده پښتونستان پارټۍ سره کلک ودرېږي